جوړه ماشومان څنګه پیدا کیږي؟ جوړوا بچي کوم ته چې ټوینز ویل کیږي، مطلب دا چې دوه ماشومان په یو ځل باندې څنګه پیدا کیږي. د دې دوه طریقې دي، په دوه طریقو باندې دا پیدا کیږي. یو طریقه هو په دې کې ګوره دا ده، کله داسې وشي چې مور چې دا کنه مور فیمیل یو اګ ریلیز کی، صحیح ده، اګ یو اګ ریلیز شي د مور د طرفه، د فیمیل د طرفه، او د پلار د طرفه د یو سپم راشي. ګوره د مور د طرفه یو اګ رالی او د پلار د طرفه یو سپم رالی، صحیح ده، دا دواړه خپلو کې ملاو شي، زایګوټ جوړ شي. اوس داسې وشي کله کله دا اګ چې دی کنه دا مات شي، د دې نه دوه جوړ شي. داسې چې دوه دې جوړ شي د دې نه، نو یو په دې کې جوړ شي او یو په دې کې. مطلب دا چې اګ یو دی، سپم هم یو دی، خو دا بیا په خپلو کې مات شو. چې مات شو نو یو طرف ته لاړی، یو بل طرف ته لاړی. اوس د دې نه به ځان له ماشوم جوړېږي، د دې نه به ځان له ماشوم. ټیک شو؟ کله چې د یو اګ نه جوړ شي، د یو اګ او د یو سپم نه دوه جوړ شي، دوه ماشومان، دې ته ویل کېږي آیډنټیکل ټوینز یا مانو زایګوټ. اوس دا به داسې ماشومان چې د دیو جنډر به یو وي، دا دواړه به یا الکانی یا به دا دواړه جنکي، دا دواړه به یو شانته کی، بالکل په شکل او صورت کې به هم دا یو شانته کی، د دیو جنس به یو وي، دا به دواړه یا الکانی یا به دواړه جنکي، ځکه چې دا د یو اګ او د یو سپم نه پیدا شوي دي. هغه یو اګ هغه یو سپم وو، خو دواړه په خپلو کې بیا وروسته مات شو، نو د هغه نه دوه جوړ شو، نو وي به دا دواړه یا الکان یا به دواړه جنکي. صحیح ده؟ دا یو طریقه ده، دې ته ویل کېږي مانوزایګوټ. بله طریقه داسې ده چې کله د مور د طرف نه د فیمیل نه دوه اګ ریلیږي شي، او دې دوه اګس ته د میل د طرفه، یعنی مطلب د پلار د طرفه، دې له ځان نه سپم راشي او دې له ځان نه سپم راشي، نو د دې نه ځان له زایګوټ جوړ شي او د دې نه ځان له زایګوټ شي. دا اوس دوه جدا جدا زایګوټ جوړ شو. د پلار د طرفه سپم دوه راله او د مور د طرفه اکس دوه راله، دواړه جدا جدا جوړ شو. نو اوس به د دې نه چې کوم دوه ماشومان جوړېږي، نو هغو جنډر بدل کېدلی شي، د دیو جنډر به بدلي، د دیو شکل صورت به د یو بل نه بدلي. ولې چې دا دواړه د بدل اکس او د بدل سپم نه راځي، نو دوه توینز به پیدا کېږي، جوړوا ماشومان دوه به کېږي، توینز به پیدا کېږي، او د دیو جنډر به هم بدلي او دا به په شکل او صورت کې یو بل. نو دا اصل کې وجه څه ده چې دوه ماشومان توینز پیدا کېږي، جوړوا بچي پیدا کېږي. دا داسې پیدا کېږي چې یا د مور د طرفه یو اګ راشي او د پلار یو سپم ورسره میلاو شي، خو د هغه بیا په خپلو کې مات شي، نو دوه دې جوړ شي. او دویمه طریقه دا ده چې د مور د طرفه دوه اګز راشي او هغه د پلار د طرفه دوه سپم راشي، هغه دواړه جدا جدا زایګوټ جوړ کړي او د هغه نه ماشومان پیدا شي. د اولني ته کوم چې د یو اګ نه جوړ شوی دې ته مانو زایګوټ ویل کېږي، او دا کوم چې جدا جدا اګز نه جوړ شو، د جدا جدا سپم نه جوړ شو، دې ته ډای زایګوټ ویل کېږي. مطلب دا چې دا دوه دي، د جدا جدا اګز نه جوړ شو. دا د ټوینز د پیدا کېدلو طریقه ده. اصل کې ټوینز دا جوړوا بچي چې پیدا کېږي، هغه په دې طریقه باندې پیدا کېږي.